بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ملک شازیب. نن موږ موجود یو مردان یتیمخانه کې. نن موږ تاسو ته مردان یتیمخانه ښیو. دې کې هغه ماشومان دي کوم چې مور پلار نه یتیمانان وي او یا چې غریبانان وي، مور پلار بچی نشي ساتلی، هلته راوستي وي. سره موږ خبرې اترې کوو ماشومانو سره. موږ سره اوسئ چېرته هم مه ځئ. زما نوم شهریار دی او زه رستم حیرآباد سره تعلق ساتم. زما دلته 11 سال وشي. زما پلار وړوکوالي وفات شو، زه ورکوټ وم، 3 کال وم. زه نه پوهېدم، مور راوستم دې یتیمخانې ته. کلي کې هر څنګه خلک معاشره کې لوی شي، نشې کوي یا شی کوي، نو مور مې تایې ته رسېدل ته راوستم. مسافرین د ښه ژوند مو تېرو پکار دي. 4 وروڼه یو کشر خور مې ده، مشرې دی هغه علم کوي، 4مه درجه کې دی، او بل هغه رستم کراچۍ کې کپنۍ کې دی، سپروایزر دی، او بل زمانه کشر دی اکور کې سکول وي. زما نوم کاشف دی او زه دلته یتیمخانې ته راغلم په وړوکوالي باندې. ما دلته 9 کاله وشو. موږ د کور کې 3 کسان یو. یو مې مشر ورور دی، یو کال نه مشر دی، او یو مې مور ده. موږ خپل نیکانو سره اوسېږو کور کې، او مور مې دغه سره کار کوي نیکانو سره. نو هغې زموږ ټول دغه کې زما پلار اکسیډنټ شوی او مړ شوی. دغه زه وړوکی وم، زه په وړوکوالي باندې دلته چې راغلی یم. ماحول داسې دی لکه کور په شانتې، دلته چې کور په شانتې هر څه میلاوېږي، د کور په شانتې دغه دی. معلوم دی بلال، زه دلته پلار راوستم. دا مور مې مېرانه مور مې ده، یو مې ورور دی. زه د اسلام آباد یم، دلته زما ورور دی. دلته موږ پلار راوستو، مور مې مېرانه ده. دلته زما نوم جلال دی. زه دلته راغلی یم، پلار مې نشته، مور مې نشته. دلته سبق له راغلی یو زه دلته یم، یو ورور مې کور کې دی، یو ورور مې په خدای مدرسه کې دی. موږ دلته سبق له راغلي. کې 1938 کې چې دا جوړه شوې ده علامه اقبال په مشوره باندې، او دلته چې دی نو ډېر چیده کم پخواني چې کم زموږ مشران هغوی دلته وزټ کړی دی. هغې کې چې دی نو قائد اعظم دلته راغلی، 1945 کې دلته راغلی دی. دې نه علاوه چې دی نو بیګم وقار النسانون راغلی، آی چندریګړ راغلی، بیګم لیاقت علي خان، داسې هسټوریکل پرسنالټیز چې دي هغوی دلته چې دی نو وزټ کړی دی. خان عبدالقیوم خان چې وه د انیشل بورډ آف ممبرز کې او د هغې زوی چې و صاحبزاده محمد خورشید ایم ګورنر و، هغوی به چې دی نو هغه دلته ټایم ټو ټایم چې دی ښه باقاعدګۍ سره چې به یې وزټ کوو. مونږ به جي دا وایي چې زمونږ دا بلډینګ چې دی نو دا آلموسټ چې دی تقریبا 100 سال زوړ دی. مونږ ته بلډینګ مینټیننس کې د ګورنمنټ د طرف نه کو مونږ ته څه داسې ښه بلډینګ چې دی هغه الاټ شو، او یا چې دی کو زمونږ ته څه داسې سپیسیفیک ځای الاټ کړي شي. مونږ به هلته خیر د خپل کنسټرکشن خو چې مونږ ته څه داسې ځای راکړي شي چې هلته مونږ فردر دې اداره کې چې دی ایکسټینشن کولی شو. بل زموږ دا بلډینګ ډېر زوړ دی، هلته مونږ نوی بلډینګ جوړ کړو او جدید طرز سره به یې جوړ کړو چې کم د نن سبا دور چې دی هغه ریکوایرمنټ دی. دا زموږ حکومت ته اپیل دی چې مونږ له چې دی نو هغې کو څه بیل بلډینګ راکولی شي یا مونږ له بیل څه ځای الاټ کولی شي. نو دا به دا مونږ ته چې دی نو ډېر لوی فیور وي. جی ګرانو کتونکو، موږ تاسو سره هغه ماشومان هم تاسو ته خولي سره موږ خبرې اترې مو کړې، تاسو ته موږ یتیمخانه مو ښووله. یقینا چې تاسو به دا پروګرام خوښ شوي وي. موږ له ته بل پروګرام پورې اجازت راکړئ. په لوی الله باندې سپارم. د الله په امان.